بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، محمد صدیق همراز ما د پښتونخوا د نورو سیمو غوندې د داودزو خاورې هم په خپل لمن کې د علم او عرفان هغه ستوري ځلولي او پیللي دي چې د هغې رڼا نن هم د علم په اسمان باندې خوره ده. هم په دغه ستورو کې یو ستوری د شلمې صدۍ په وړومبۍ لسیزه یعنې په کال 1906 کې د ورسک روډ مترې غلجي کندرخیلو کې د میا احمد الله جان په کور کې وځلېدو چې نوم یې ورته میا محمد جان کېښودو. د دوی تعلق د پښتون قبیلې سره و. یاد دې وي چې میا محمد جان د مور پلار اکی یو نیازبین زوی و چې ابتدایي زده کړې د خپل والد محترم نه وکړي او د عصري تعلیم چې کله تر دریم ټولګي پورې وویل، د هغې نه پسې بیا د دیني او مذهبي علومو طرف ته ملا وتړله. د دیني او مذهبي علومو کې د صرف او نحوي کتابونه د کوچیانو د مولوي محمد شریف نه وویل او د هغې نه پس د فقې د کتابونو یعنی کنز الدقایق، شرح وقایه وغیره وغیره د هغې کتابونو د زده کړې دپاره د دارالعلوم دیوبند فاضل حضرت مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه په پښو کې کېناست او دغه زده کړې د هغوی نه وکړي. د هغې نه پس د ادبیاتو د فارسیاتو دپاره د ګړي تاجک مولانا عمر خطاب صاحب او یو ډېر لوی افغاني عالم چې مشهور په کابل مولوي صاحب و دغه زده کړې د هغوی نه وکړي. د هغې نه پس د دې خاورې اکابرین حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم پوپلزی صاحب او د چارسدې د رجړو صاحب حق صاحب د هغوی نه هم شرف تلمذ حاصل کړو او د هغې نه پس یې همدغه اکابرینو سره د هندوستان د دارالعلوم دیوبند سفر هم وکړو چې دغه سفر د دوی په علمي او فکري پختګۍ کې یو ډېر لوی کردار ادا کړو او د هغې نه پس بیا د صحای سته د کتابونو دپاره یعنی د دور حدیث دپاره د غرغشتو په طرف روان شو او د مولانا نصر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه په پښو کې کېناسته او دغه کتابونو زده کړې د هغوی نه وکړي. یاد دې وي چې مولانا نصر الدین غرغشتوي هغه شخصیت و چې د هغوی په اوو واسطو سره د حدیث سند د محدث کبیر محدث دهلوي شاه ولی الله رحمت الله علیه ته رسېدو. د اکابرینو یو قانون دی او د هغوی د ژوندانه دا یو ترتیب دی چې د هغوی د خپل تزکیې نفس دپاره او د خپلې دغه چینې د خړوب کولو دپاره د یوې چینې انتخاب کوي. نو حضرت میا محمد جان صاحب هم د دغه چینې د انتخاب دپاره یعنی د بیعت تعلق هم چې کوم دی د حضرت مولانا نصر الدین غرغشتوي سره د دور حدیث د فراغت نه بعد خپل کلي ته راغلی او په خپل کلي کې د امامتۍ سره سره وعظ او نصیحت هم شروع کړو چې هم په دغه ورځو کې یوې زنانه د مدرسې دپاره ځمکه وقف کړه او په دغه ځمکه باندې په کال 1942 کې میا محمد جان صاحب د خپل استاد محترم مولانا نصر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه په لاس باندې بنیاد کېښوستو. دغه وخت کې چونکې د مدرسو تعداد کم هم و، یو خوا د زنانه اخلاص و، بل خوا د میا محمد جان صاحب رحمت الله علیه محنت او کوشش هم، نو دغه مدرسه په ډېر لږ وخت کې د علماو او طلباو یو مرکز وګرځېدو. حضرت میا محمد جان صاحب چونکې که یو طرف ته د درس و تدریس شوقینو نو بل طرف ته د تقوا غرو، نو د مدرسې انتظامی امور چې کوم دی دا مولانا شمس الحق صاحب ته حواله کړه او په خپله په درس و تدریس کې مصروفه شو. د درس او تدریس سره سره حضرت میا صاحب سیاست سره هم تعلق لرلو. سیاسي وابستګي د هغې د جمعیت علما اسلام سره وه. په کال 1918 کې کله چې د جمعیت علما اسلام رکن سازي کېدله نو په دغه وخت کې حضرت میا صاحب د ناظم انتخابات ذمہداري سنبالوله. په کال 1980 کې کله چې په دارالعلوم سرحد کې اجلاس کېدلو چې په دغه اجلاس کې حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه، حضرت مولانا محمد ایوب بنوري رحمت الله علیه، حضرت مولانا عبداللطیف رحمت الله علیه، حضرت مولانا عبدالرحیم پوپلزی صاحب، علامہ شمس الحق افغانی صاحب، حضرت مولانا محمد امیر بجدیگر رحمت الله علیه موجودو. نو دغه اجلاس صدارت د حضرت مولانا میا محمد جان صاحب کولو. په دغه اجلاس کې حضرت مولانا میا محمد جان صاحب ته د دویم ټیکټ د حواله کړی شو، خو د ټیکټ اغوستو نه
میا صاحب انکار وکړو. په دغه نفس چې کوم دی د روایاتو مطابق مفتی محمود رحمت الله علیه، حضرت مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه سره د نورو ملګرو میا صاحب ته په جرګه باندې ورغله، خو میا صاحب هلته هم د ټیکټ اغستونه انکار وکړو. بعد کې چې کله دغه میلمنو ته د میلمستیا په تور باندې ژوندې چیلې پیش کړی شو، نو مفتی محمود رحمت الله علیه سره د خپلو ملګرو د دغه چیلي اغستونه انکار وکړو، نو مجبورا میا صاحب دغه ټیکټ ته غاړه کېښوسته او ټیکټ یې واغستو. د انې دویم حلقه چې کوم دی دا ډیره لویه وه، د پیښور نه واله تر بډبیرې پورې او د شب قدر نه تر متنو پورې خیبر ایجنسۍ ډیره وسیعه علاقه وه. په دغه علاقه کې یا په دغه ایریا کې په دغه حلقه کې مهم چلول بلا ګران وو، خو دغه وخت کې میا صاحب سره یو تانګه وه چې په دغه تانګه کې به خپل غم خادي مړی ژوندی هم کولو او سیاسي هغه مهم به چې کوم دی هغه به هم چلولو. خو چونکې حضرت میا صاحب دا یو عاشق رسول او د عاشق رسول دغه زړه کې چې کوم تړپ وي یا کوم ولوله وي، نو هغه د خپل یار درو دیوار دیدار کول، داغه په روزه کې کېناستل او داغه د خار په کوڅو کې ګرځېدل وي. نو حضرت میا صاحب ته دغه سعادت حاصلو چې د کال 1929 والا تر کال 1940 پورې حجونو سعادت ورته الله تعالی ور نصیب کړی وو. په دریم حج کې ورسره یو عجیب او غریب واقعه وشوه. دا د کال 1980 خبره ده چې په دغه کال دوی حج لتلو، نو دغه واقعه حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر رحمت الله علیه څو وارې په خپلو تقریرونو کې ویلي هم ده. هغوی فرمایي چې مفتی محمود رحمت الله علیه راته یو ورځ ووایي چې راځه غلجو میا صاحب لزو. زه د غلجو میا صاحب دپاره هغوی سره روان شوم، نو په لارې راته دغه تذکره کوله چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روض اقدس چې کوم خادم خاص دی صوفي محمد جمیل، هغوی راته وفرمایل چې تاسو کې میا محمد جان څوک دی. نو ما ورته وویل چې یاره زموږ ملګری دی، زموږ دوست دی. نو راته وویل چې ما باندې خوب غلبه کړې وه او په هغه خوب کې ما ته جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو پګړی راکا چې میا محمد جان را روان دی چې دا پګړی به هغوی ته حواله کړي. په دغه وخت کې ما نه هغوی تپوس وکړو، دغه پګړی بیا ما میا محمد جان ته حواله کړه. مولانا محمد امیر بجلیګر رحمت الله علیه فرمایي چې کله دغه واقعه ما واوریده، نو زما زړه صبر ونه کړو او ما د میا صاحب ته دغه واقعي تذکره وکړه. اول هغوی ما باندې ځان ناغرضه کړو، خو چې کله ورته بیا ما وویل او نو هغوی ویل چې یاره بیا به درته چېرته وښایم. ما بار بار اصرار کوو، هغوی ما ته هغه پګړی نه ښودله. اخر یو ځل ما خوب کې ولیده او میا صاحب راته وفرمیل چې دا پګړی وګوره، خو زما د کور نه د شرک اډمه جوړه وه. د هغې نه بعد زه بیا ورغلم او ما ورته وویل چې یاره جي هغه پګړی زه په ویښه لیدل غواړم، په خوب کې نه. هغوی ویل چې زه بیمار یم، چې کله ښه شم بیا به یې درته وښیم. آخري عمر حضرت میا صاحب په بیماری کې تیر کړو. طویل بیماری یعنی 8 کاله دی د بیماری په بستر باندې پراته وو او د ډېرې لویې بیماری نه پس آخر په 11 مای په کال 1982 کې د سهار په باندې 9 بجې دغه ستوری غروب شو. انا لله و انا الیه راجعون. د دوی جنازه د دارالعلوم حقانی محتمم حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه وکړه او په قبر باندې وضع او نصیحت هم مولانا عبدالحق او مولانا محمد امیر بجلیګر رحمت الله علیه وکړو. دا زمونږ د دغه لړۍ خدای څه شو، هغه ښکلي ښکلي خلک د هغې دویمه کړی وه تر بل کړی پورې. خپل قربا محمد صدیق همراز لور کوي اجازت د لوی الله پامان.